سلامونه پیرزوانې نیاز احمد خان یم او د سوات کوکړۍ سیدو شریف بورډ نه د هغې نه تاسو ته مخامخ یم. د سوات بورډ چې دی نو 2 ورځې وړاندې د نتیجو اعلان وکړو. دغه نتیجې چې د سوات چې کوم بورډ دی په دې کې د ضلع شانګلې د بونیر او د سوات کم 1 لاک کسان ماشومان چې دی نو پای کې هغې برخه اخیستې وه او پای کې چې دی نو څه د ساینس و څه د آرټس و. خو زه دا یونیک سټوري کوم چې په دې کې یو ماشومه چې د شانګلې د غر د سیمې ده هغې چې دی نو 2م پوزیشن اخیستی دی او پرایویټ ته یعنی سرکاري سکولوم نه ده. یعنی په سوات په بونیر او په شنګلک کې چې دی نو په سلګونو سرکاري تعلیمي ادارې دي خو هغوی هم پوزیشن نه دی اخیستی. دغې ماشومې سره خبرې کوو چې راز یې څه دی، زده کړې څنګه وکړې، کور کې څنګه زده کړې وکړې، چې سکول ورته نه و څه مسله وه، دې باندې بحث کوو. سلامونه بچو، اول خو مبارک شه. وعلیکم سلام، ستاسو ډېر مبارک شي، مننه، شکریه. 2م پوزیشن واغستو، څونه نمبرې دې واغستې او واډ دې هم واغستو، نغدې پیسې دې هم واغستې. په دې خو لا اول سره خپلې خبرې وکړه. زه خو د خپل فیلینګ تاسو ته اظهار نشم کولی چې زه ډېره زیاته خوشحاله یم. دا خوشحالي چې ده د منه الله تعالی راکړله. د ټولو نه اول زه د الله تعالی ډېره شکریه ادا کوم چې الله تعالی زه دې مقام ته رارسولی یم. په ما باندې خپل رحم او فضل کړلی. د دې نه بعد زه خپل پیرنټس، خپل نور کوم فیملي ممبران چې دي د هغو ډېر شکر ادا کوم چې هغو زه سپورټ کړی یم، زه یې ګایډ کړی یم او د هغو د وسیله څنګه دې زده کړې کړې، کوم ځای دې کړې دي، څنګه به دې لکه سټډي کوله؟ زما خو د سبق ډېر زیات شوق و. د 5th کلاسه پر ما ریګولر کلاسونه اخیستي دي. بیا د بیمارۍ د وجې نه ما نه 3-4 کاله ضایع شو. بیا د هغې نه بعد زما ریګولر داخله نه کېده، ما پرایویټ داخله وکړه. زموږ چې کوم مشران دي ما په هر یو مشر پسې خپل بکس ګرځولی، یو ټکي بل میزان په واکلی، په یو کرښه میزان په واکلی او په یو پاڼه. کوم کلی اوس هلته سکول شته؟ هلته سکولونه ډېر کوم کلی کوم دی؟ ضلع شانګله. شانګله خو ضلع ده. پورن آلوچ. پورن آلوچ غریزه سیمه ده که نه؟ لارې برابر ده که نه؟ څونه وخت کې د الپورۍ نه ورته رسېږي؟ نو ګنټې 2 لارو لګي. زموږ روټونه هم څه نظام نشته، روټونه هم ټیک نه دي، د سکولونو هم څه نظام نشته، سکولونه هم ټیک نه دي او د اسپتالونو هم څه نظام نشته، اسپتالونه هم نشته. موږ ته د بجلۍ هم ډېر تکلیف دی، بجلي هم هلته نشته. نو زما حکومت ته دا درخواست دی چې وړاندې به زده کړې کې څونه سبق به څه به جوړېږي؟ بس اعلی تعلیم به حاصلوم، خپل علاقې نوم به روښانه هلته کالج شته؟ او جی امیر مقام پېژنې؟ ډاکټر عباد پېژنې؟ دغه ځای دي که نه؟ څه یې وته په دې موخه دا ماشومه ده لکه دونه پوهه نه ده چې یاره دغه ځای شنګله چې کوم ځای کې دا اوسي د هغې روډونه خراب دي، دا وایي بجلۍ خرابې دي، اوبه نشته، تعلیمي ادارې هغه رنګ نه دي. دا یو پلار ما سره دی، پلار نه یې پوښتنه کوم. عموما په کلو کې چې دی نو په جینکو زده کړې نه کېږي. وایي جینکۍ چې دی نه د واده چې دی نو سیز دی به واده شي او خبره ختم، یو لوډ یو بوج ګڼل کېږي. حالانکې جینکۍ چې دي هغې هم راق دی څومره چې دا هلکان دی. دونه پوښتنه کوو. سلامونه. وعلیکم السلام. پېژندګلو خپل نوم راته ووایه. نوم مې امین محمد دی، د پرونش ایمه د آلوچ. ماشومې دې 2م پوزیشن واغستو په 3 ضلعو کې، څه وایې په دې؟ ډېر زیات خوشحاله، د دې خوشحالۍ دغه هم نشو کولی. زما 3 زامن دي، یو شکر الحمدلله دا د MBBS دی، بل دی ډاکټر دی، یو بل انجینیر دی. ما سبق نه دی ویلی او په دوی مې ډېره زیاته خوشحالي کړله. په کلو کې خو نارینه وایي چې بس ښځې دي سبق نه وایي، جینکۍ دي نه وایي. ولې دا سوچ څنګه پیدا شو ستا چې په جینکو زده کوو؟ ما نه دی ویلی، ما ته ډېر احساس دی او ډېر زیات ځان په خپل سبق وه، غریبوالی او مجبوري وه زموږ په وخت کې. نو ما نه شو د دوی لپاره ما هر څه هڅه کړې. کلي کې سکول شته؟ ډېر زیات سکولونه. څونه ماشومان دي جینکۍ پکې؟ عام سکولونه کې ډېر شی دي او هغو کې څوک پس رانغی؟ نه جي نه، ریګولر بتلل روزانه روزه بتلل دی. موږ ډېر کوشش وکړو، ډېر زیات محنت دغه مثلا والدینو ته یا مور پلار ته څه میسیج ورکوئ چې ستاسو ماشومان زده کړې څومره زده کړي؟ نو موږ خو دا وایو چې څنګه چې دا مقام خدای دې له ورکړو، دا هر ماشوم یې له ورکولی شي، هر هلک له ورکولی شي او محنت د چا ضایع کېږي نه.